بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبد الله او زه ښایم تاسو ته د Adobe Illustrator فل ټریننګ. امید لرم چې د الله په فضل او کرم سره به یې. موږ په تیر کلاس کې ویلو د ډایرکټ سلیکشن ټول په حقله. نن زموږ کلاس دی د پن ټول په باره کې. که چېرته تاسو تیر کلاسونه نه یې کتلي نو اول هغه کلاسونه ضرور ګورئ چې مکمل طریقې سره پوه شئ. دا موږ سره Adobe Illustrator اوپن دی. نن موږ سره پن ټول دی. د پن ټول په حقله به خبرې کوو او په بل پروني کلاس کې موږ څه ناڅه ویلي وو د پن په باره کې. نن به ښه ډیټیل سره د پن په حقله خبرې کوو. دا کلاس کې دي چې زمونږ 2-3 ورځو ته ورسیږي او دا پن ټول موږ په 2-3 ورځو کې وایو. او د پن ټول سره نږدې موږ سره هلته یو بل ټول دی چې د هغې نوم دی کرویچر پن ټول. دا پن ټول به هم دې سره موږ وایو. نو راځئ چې وګورو چې دا پن ټول موږ د کوم کارونو لپاره استعمالولی شو. ټولو کې اولنی دی کې پن ټول دی. 4 واړو پنونو کار موږ په دې پن ټول باندې کولی شو. ټولو کې اول خو دا پن ټول به موږ استعمالو څنګه. نو دلته کې زه د سکرین باندې د ماوس لیفت کلیک کوم. یو ځل ما د پن ټول دلته کلیک کړ نو تر هغې پورې دا زما شا نه پرېږدي، ما پسې به را رواني تر څو چې ما بل ځای کې کلیک نه یې لګولی. بله یو خبره یاد ساتئ چې د ویو ته راشئ او دې ځای کې وګورئ تاسو سمارټ ګایډز دا ضرور آن کړئ. کنټرول یو شارټ کټ دی. دا به تاسو ته ډېر هیلپ درکوي په پن باندې د ډرایینګ کولو لپاره. ګورئ اوس ما دلته جسټ کلیک وکړه. اوس څو پورې چې زه چېرته ځم دا ما ته مکمل ګایډنس راکوي. نو چې کلیک مې نه یې لګولی څو پورې چې ما د دې بل ځای کې کلیک نه یې لګولی دا ما پورې بالا کېدلی وي. اوس مثلا دې ځای کې ما کلیک ولګو. اوس بیا چې راځم دا بیا ما پسې نښتی دی تر هغې پورې چې بل ځای کې زه کلیک ولګوم. مثلا دې ځای کې ما بیا کلیک ولګو. که تاسو غواړئ چې سیده کرښه دې ووهي نو هغې لپاره بیا تاسو یو خو ګایډ لاین هم تاسو مدد اخیستی شئ. ګورئ دا تاسو ته ګایډ درکوي چې دې ځای کې تاسو لاین سیده کېږي. او که نه تاسو وایئ نه دې ته ضرورت نشته دی بس شفت بټن ووهئ هر ځای ته چې تاسو ځئ ستاسو هغه کرښه به سیده روانه وي. بس دلته کلیک وکړئ او بیا راشئ. ګورئ ما شفت نیولی دی ښه سیده کرښه راته وهي. داسې راشئ کله چې دې ته تر ورسېدې دې بلې کرښې ته مخامخ شوئ تاسو ته ګایډ لاین ګایډ درک چې بس دې ځای پورې کرښه وهي که نه مخکې هم ځئ. زه دلته هم کلیک لګوم بیا شفت سره راځم دې ځای کې. هر کله چې زه اول پوینټ ته بیرته راورسېدم نو دا وګورئ موږ ته دلته کې ګایډ لاین هم اینکر په نوم باندې موږ ته ګایډ راکړه چې ته په اینکر باندې ولاړې. چې زه په دې باندې کلیک ولګوم بس د پن ټول کار نه مکمل خلاص شو. زموږ ډرایینګ پوره شو. دقه شانتې موږ هر قسم ډرایینګ پن ټول باندې کولی شو. بیا دا پن ټول چې دی یو ځل ما داسې کلیک ولګو خو چې بیرته زه دلته کې بیا زه کلیک لګوم خو دا موس بټنه پرېږدم نه همداسې لاندې راښکم. چې زه دا راښکمه نو لاندې دې کې د لاین کې موږ ته کرب غوندې پیدا شي. نو که داسې کرب جوړول غواړئ نو دې لپاره تاسو چې کله کلیک ولګوو د کلیک نه بعد د ماوس دا بټنه ریلیز کوئ مه بیرته یې پرېږدئ مه. نو داسې څومره چې راښکئ اوس مثلا زه رایټ طرف ته راښکاږم نو لیفت طرف ته دا خپله کرب کېږي. که زه لیفت طرف ته راښکاږم نو دا به رایټ طرف ته کرب شي. نو اوس ما څنګه چې دلته پرېښوده نو یو کرب لاین موږ ته جوړ شو. اوس په دې کې 2 هینډلې دي لکه څنګه چې موږ ډایرکټ سلیکشن ټول کې ویلي یو هینډل دا دی بل هینډل دا دی. موږ چې اوس بله کرښه زه غواړم چې دا د دې ځای کې بیرته داسې د کرب شي راته نو دې لپاره ګورئ چې زه اوس دلته کلیک لګوم دا یو هینډل چې دی موږ سره دا زموږ دغه کرښه د دې نه مخکې کرښه د دې اینکر نه بره کرښه کرب کوي او دا هینډل چې دی د دې نه وروسته چې کومه کرښه به موږ جوړو هغه کرب کوي لکه تاسو ته څنګه ښکاري دې کې. زه اوس دې ځای کې کلیک لګوم ګورئ
ما نه راخکلی هېڅ هم نه کوم صرف کلیک کوم ګورئ زما دا کرښه دی داسې کرف کړه اوس زه غواړم بس زما دومره اوپن لاین پکار دی دومره کرښه مې یوازې دغه کرښه مې پکار دی نور دا زما شا دې پرېږدي نور نو دې لپاره موږ د کیبورډ کې اسکیپ نوم باندې بټن هغه وهو یا هغه وهو یا ډایرکټ راشه بس سلیکشن ټول انتخاب که بس تا دا کرښه جوړه شوه نو زه غواړم چې یو بل شان د شیپ زه مثلا جوړول غواړم پین ټول راخلم زه غواړم چې دې ځای نه دی دا زما کرښه جوړه شي یو ځل دلته کرف شي داسې او بیا د دې نه د هینډل ختم شي چې زه بیا بیرته داسې هغه جوړ کړم مثلا 3 غوندې جوړ کړم نو هغې لپاره به څه کوم بس صرف بری شي په دغه انکر پوینټ باندې به کلیک کړي نو دا ګوره هینډل یې موږ سره ختم کړ اوس بیا راشه دې ځای کې کلیک ولګوو بیا ځان ته کرف که دغه شي مثلا که داسې کرف کول غواړي اوس دې ځای کې د اسکیپ بټن وهم نو موږ سره هغه زموږ شا یې پرېښوده موږ به چې کوم نښتی و هغه پرېښودله اوس راځو د دې پین په ذریعه باندې څه شی اوس مثلا زه غواړم یو زړه یو دل جوړ کړم هړ د دې لپاره موږ یو خبره یاد ساتئ دلته هر کله چې تاسو شیپس جوړوئ نو فلې مه جوړوئ ځکه اوس بعضې شیپس داسې وي چې د هغې دواړه اړخونه یو شانتي وي لکه د بټرفلای شوه تیتلي چې ورته وایي بعضې خلک هغه اوس یو وزر یو شان د بله وزر یې د هغې په شانتي وي نو دا یو وزره جوړه کړئ بیا د هغې نه دا بله کاپي کوئ دې بل طرف ته نو داسې به ډېر لیول سره راشي لکه مثلا اوس زه زړه جوړوم مثلا دې ځای پورې راغلم دلته مې او زړه جوړول غواړم مثلا دې ځای پورې اوس دې ځای پورې ما دا هغه جوړ کړه دې ځای کې زه بېرته کلیک لګوم چې دا هینډل ختم شي هینډل ختم شي اوس زه که هر څومره کوشش وکړم او زه یم چې دا دې سره برابر راولم نو نه راځي دغسې ما نه خو نه جوړېږي څومره چې کوشش کوم بیا هم پکې ګډوډۍ ګورئ دا طرف غټ دی نو دا لیول نه برابرېږي د داسې لیول برابرولو لپاره دا یو طرف جوړ کړئ او بیا د دې نه موږ کاپي اخلو کاپي ولو هغه دې طرف ته کېږو ریفلیکټ ورته وایي انشاءالله دې ویډیو کې به هغه مو وایو لږ وروسته ښه اوس زه راځم دې لپاره چې موږ یو ګایډلاین به راخلو کاري ګایډلاین دلته اکدم اوس زه راځم د پین ټول په ذریعه باندې دې ځای نه یو پوینټ دلته اکدم بل پوینټ سوري دې ځای کې داسې اخلم او بل پوینټ دې ځای کې اکدم ګورې څومره اسانتیا موږ ته راکړه او په دې پوینټ باندې صرف کلیک لګوم هغه زموږ هغه هینډل یې ختم کړ اوس اسکیپ بټن ووهم بس دومره زموږ په کار دی وشو اوس زه په دې کې یو کلر اچوم مثلا دې کې زه یو کلر اچوم ریډ کلر پکې اچوم ګورئ اوس زه د سلیکشن په ذریعه باندې دا سلیکټ کړم او دې باندې به رایټ کلیک کړم دلته به راشم ټرانسفورم ته ټرانسفورم کې به انشاءالله دا مینیو به موږ مکمل طریقې سره وایو ښه ډیټیل سره نو اوس فی الحال راځو د ټرانسفورم کې وګورئ ریفلیکټ باندې کلیک لګو ریفلیکټ باندې چې موږ کلیک ولګو دلته وګورئ موږ سره لیکلي پریویو دې پریویو کې موږ ته ښایي چې ته ورټیکلی دا ریفلیکټ کې که هوریزنټلی اوس موږ ورټیکلی په کار دی که زه هوریزنټلی کوم دا به الټه کړي ګورئ دی الټه که موږ دا نه دی په کار دی موږ ورټیکلی په کار دی اوس همدا شیپ الټه کې او که نه کاپي یې اخلي زه ورته یم کاپي ځکه که دا مې الټه کړو نو بیا زموږ خو دا مقصد نه دی زه ورته یم کاپي ترې واخلم نو کاپي باندې کلیک لګوو ګورئ هغه زموږ شیپ دا دی او دی موږ سره بله کاپي راکړه او دې طرف ته یې مخ دی اوس به شفټ ونیسو شفټ سره به دا خپل شیپ دې ځای نه شفټ سره به راوړو دې بل طرف ته ګورئ دې طرف ته دا دی راغی یا دومره ښه خو جوړ نه شو خو زما مقصد تاسو دلته پوهول ول اوس ګایډلاین دلته نه لري کوي ختم یې کوي اوس زموږ دا شیپ جوړ شو اوس دا زموږ شیپ چې دی دا ځان ته دی او دا ځان ته دی ګورئ یو شیپ نه دی جوړ شوی دا ځان ته پات دی او دا دو پات موږ سره دي دی کې زه غواړم چې دې نه دی یو جوړ شي
اوس که زه دې کې کلر اچوم مثلا دې ته بیل کلر ورکوم دې ته بیل کلر ورکوم زما مقصد نه و زم چې دې دواړو ته یو کلر واچوم یا یو ګریډینټ ورکوم ورته د دې لپاره موږ څه کومه طریقه کوو نو د دې لپاره به دې نه زه دا کلر فی الحال لرې کوم سټروک به پکې پرېږدم دواړه دغه نه کلر لرې کړه ښه موږ سره دې ځای کې دا یو فل کلر دی یا دا سټروک دی کوم یو چې بره وي نو هغه به انتخاب وي مثلا دلته کې سټروک دی که نه ته دا سټروک دې ختمومه دلته راشئ دې باندې کلیک ولګوه سټروک یې ختم کړو مثلا فل انتخاب دی دې ته راشئ کلر پکې واچو فل کې به اچي کلر دې ختمې دې نه بیا ته ختم کړو دا ګریډینټ به انشاءالله خو ډیټیل سره بیا وایو مونږ انشاءالله اوس مثلا زه په دې کې کلر اچوم خو ما فل کې نه دی مراد دې کې زه فل نه ختموم کلر او په سټروک کې کلر اچوم داسې ګورئ سټروک کې موږ ته کلر واچولو او اوس زه غواړم چې دا دواړه دې یو شي مثلا چې یو ځل دا انتخاب کوم نو بس کلر به پکې اچوم اچولی شو دې لپاره به موږ دا ځای رانږدې کړو ګورئ چې دا ځای موږ کله رانږدې کول خو ښه کوشش وکړئ چې څه فیصده یې دا دې ځای ته راورسوئ ښه نو دې لپاره بیا موږ ډایرکټ سلیکشن ټول رالو ځکه که زه چېرته کنټرول یاد ساتئ کنټرول 0 سره فل سکرین ویو تاسو ته درکوي ګورئ فل سکرین 100% ویو نو زه لا څومره چې زما پکار دی دومره زه ځان ته رازوم کوم اوس مثلا زه غواړم چې د دې دا دواړه خپلو کې جاین کړم د دې جاین لپاره تاسو مخکې لږ پویم فی الحال یو 5 منټو لپاره دا سکیپ کوم مثلا دې ځای کې زه یو کرښه دې ځای کې وهم داسې او بیا بله کرښه دې ځای کې وهم داسې اوس زه غواړم چې د دې دواړو پوینټونو دا دواړه د دې ځای کې ما ته یو ځای کې نو زه ورته څه کوم که دا دواړه زه انتخاب کوم داسې نو د سلیکشن ټول مطلب دا دی چې دا ټول کرښه دا ټوله کرښه مثلا په یو لاین کې موږ اول دویم کلاس کې غالبا ویلي چې موږ سره یو کرښه لاین کې 2 انکر پوینټ وي نو دا ګورئ ما چې څنګه سلیکشن ټول باندې دا لاین انتخاب کړ نو دا دواړه چې څومره انکر پوینټ دي هغه ټول انتخاب کړو خو نه زموږ مقصد دا نه دی زم چې دې انکر پوینټ کې دې لاین کې دغه انکر پوینټ او په دې لاین کې دغه انکر پوینټ خپلو کې وجنګئ نور لاندې نه چیړي نو دې لپاره موږ بیا دا دواړه به انتخابو مثلا ډایرکټ سلیکشن ټول باندې دا یو انکر پوینټ انتخاب کړه شیفټ مې نیولی دا مې ورسره انتخاب کړه ګورئ اوس دلته زه رایټ لګوم رایټ نه بعد ګورئ که څنګه زه په جاین باندې کلیک کړم ګورئ دا دواړه خپلو کې وجنګول خو منځ کې پکې دا اضافي یو بله کرښه راوستله خو زموږ مقصد دا نه و زموږ مقصد دلته دا و چې دا دې راواخلي بالکل د دې سره دې ولګئ نو دې دپاره بیا موږ داسې کار کوو چې سلیکشن ټول باندې دا یو انتخابو مثلا لکه څونه چې امکان لري هغومره نږدې راولو ګورئ هم اوس ته اوس رانږدې کړه داسې چې رانږدې دې کړه اوس بیا راشه ډایرکټ سلیکشن ټول باندې د دې دواړو دا ګورئ یو دا انکر پوینټ او یو دا انکر پوینټ دا دواړه انتخابو اوس دواړه انتخابو ګورئ دواړه انتخاب کړه زموږ دا 2 انکر پوینټ دې لپاره موږ رایټ کلیک کوو دلته او راځو ایوریج یعنی دا دواړه په یو ځای باندې راوله دا یو بل د پاسه راوله دې لپاره موږ ایوریج باندې کلیک لګو څنګه چې موږ ایوریج باندې کلیک کړ دې کې موږ سره یو وینډو خلاصه شوه چې دا وایي هوریزنټلی ته ایوریج کې که ورټیکلی ایوریج کې زه ورته بحث چې کوم بوت یې که دواړه که چې کوم یو وي نو بوت انتخاب کوي تاسو اوکې کوئ چې اوکې مې که ګورئ دې دواړه انکر پوینټ موږ ته په یو ځای کړو اوس بیا راشئ رایټ کلیک کوئ او جاین باندې کلیک کوئ ګورئ موږ سره یې داسې شی وکړه بالکل یې راته دې سره یو ځای کوو اوس زموږ هغه 2 کرښې پاتې نه دي زموږ اوس یو کرښه شو ده اوس صرف دا یو انتخابوم ګوره بله مو سره انتخابېږي اوس راځو خپل شیپ ته دا به ډیلیټ ګورئ ښه سلیکشن ټول ډایرکټ سلیکشن باندې ما داسې انتخاب کړو نو کرښې یې ډیلیټ کړې هغه انکر پوینټ پاتې شو نه زما مقصد دا نه و نو زم چې ټول ډیلیټ کړي نو سلیکشن ټول باندې ډیلیټ لګوو دا یې دواړه انکر پوینټ انتخابو بالکل ایوریج دي خو بیا راځم زه ایوریج بوت اوکې کوم بیا راځم بیا ورته وایم جاین ګورئ دی موږ سره جاین کړ اوس زه بېرته انزوم کوم لاندې ځمه دا دواړه انکر پوینټ انتخابوم ایوریج باندې کلیک کوم ایوریج بوت او بیا راځم په جاین کلیک کوم نو دا یې موږ سره دواړه یو کړه
اوس زمونږ دا شیپ چې دی دا اوس یو لاین شو صرف 2 لاینه نه دي دا موږ سره اوس جست یو لاین دی اوس زه غواړم دلته کې دې کې ایډیټ هم کولی شم مثلا د رایټ سلیکشن ټول باندې مې دا اینکر پوینټ انتخاب کړ شیفټ نیسم او دا یو لاین کې به رابوځي او لږ یې بس یې به راکوم ګورئ شیفټ مې نیولی لږ یې داسې به راکوم دې ځای کې هم چینج کولی شي داسې نو بیا به ګډوډ شي صحیح شو اوس دا انتخاب کوي داسې او راشي زم چې دا کلر د دې ته لاړ شي او هغه سټروک کې به بیا کلر واچو داسې کوم ګورئ دا د سټروک کلر فیل ته بوته فیل کلر یې سټروک ته راوځه فیل کې کلر نه و ځکه دا خالي شو اوس سټروک باندې ډبل کلیک لګوم او دې ته یو زیړ غوندې کلر ورکوم مثلا داسې اوس کلر موږ ورکړو ورته اوس ورته یم دا زیړ کلر دننه بوځه او دا سور کلر بهر راوله ګورئ تاسو ته ښکاري نو اوس دا سټروک زمونږ ډېر کمزوری دی کم دی دې لپاره موږ دلته راځو دا سټروک به مو انشاءالله ښه ډیټیل سره وایو دې ځای کې د دې سټروک لږ سیو واکو دا موږ زمونږ شیپ تیار شو بیا دې کلر ځای کې ګورئ دلته موږ سره ډیفالټ فیلډ اینډ سټروک کلر ما په خیال چې ډي د دې شارټ کټ دلته کې زه کلیک لګوم ګورئ بای ډیفالټ شو زه دا انتخابوم او دې باندې بای ډیفالټ کوم ګورئ د بلیک اینډ وایټ کلر پکې دی اچوي درته اوس راځو یو بل شیپ جوړو یو کیله جوړول غواړو پین ټول راخلو دا به زه به لږ ځان ته داسې دومره راځو چې باریکۍ سره کار وشي زه مثلا دې ځای نه داسې یو دلته مې کلیک ولګوو داسې راځم دې ځای پورې مثلا اوس دا ویډیو سپیډ اپ کوم اوس په دې کې کلر اچوم کلر ته تاسو پریشانه کیږئ مه انشاءالله دا کلرز به بیا انشاءالله ښه ډیټیل سره موږ وایو اوس فی الحال دا ویډیو سپیډ اپ کوم حاجی کیله دې تیاره شوه کنټرول جی سره یې موږ ګروپ کوو اوس مکمل لاینونه هر څه به موږ ډریګ کېږي ورسره دغه شانتې موږ ډېر څه د دې په پن په ذریعه باندې جوړولی شو په دې پن ټول کې به نور موږ سره انشاءالله چې څه نه وي دې پن په ذریعه باندې موږ د بینرو لپاره هم ډیزاینینګ کولی شو بینر ډیزاین فلیکس ډیزاین د ټولو لپاره موږ په دې کې ښایسته ښایسته بارډر یې جوړولی شو انشاءالله آینده ویډیو کې به د هغې په باره کې خبرې کوو د نن ورځې لپاره همدومره امید لرم چې زما دا ویډیو مو خوښ شوي وي که خوښه شوي وي نو لایک یې ضرور کړئ او که نه وي خوښه شوي نو بیا یې هم لایک کړئ یار زه دومره خواري کوم خیر دی لایک یې کړئ او که چېرته تاسو نوي یئ زما په دې چینل کې چینل ضرور سبسکرایب کړئ
او خپل مرګرو دوستانو سره ضرور شیر کړئ چې هغه ته هم فایده ورسي. زه دا ویډیوګانې بالکل فری جوړوم تاسو لپاره. دې لپاره چې زما د مرګري دوستان هم د ډیزاینینګ فیلډ نه خبر شي نو ضرور زما دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او خپل دوستانو سره هم شیر کړئ. بس نن ورځې لپاره هم دومره. د الله په امان.